السلام علیکم ډیر سټوډنټس نن ورځ به زموږ د ډسکشن ټاپک وي د 7th کلاس د بایولوژي لاست چپټر دی اوم چپټر دی او په دې کې بعد د ډسکشن ټاپک وي ایکالوجي راځو د ایکالوجي سټډي کوو او د باندې بحث کوو چې دا څه شی دی ولې د ایکالوجي ورته تاسو ګورئ دا د دوه لیټن ورډ نه مشتمل دی نمبر 1 چې کوم دی آیکس دی آیکس په خپل ویلی شي استوګنزي ته صحیح ده استوګنزي تاسو پیژنئ لکه د اوسیدو ځای او لوګس چې کوم دی علم ته ویل شي نو دا ایکالوجي چې کوم دی هغه علم دی چې د ژوندۍ موجوداتو او د دوی د چاپیریال ترمنځ چې کومې اړیکې دي دغه څېړي او سټډي کوي ها ستاسو په کتاب کې چې کوم دی نمبر 1 راغلی دی ایکوسیستم راځو په دې ایکوسیستم باندې بحث کوو دا په خپله څه شی دی ګورئ ایکو سیستم ها ګورئ دا ایکوسیستم مختلف تعریفونه خلک خو زه به درته تعریف وکړم د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو مجموعه د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو مجموعه څه شی کوي چې په ګډه یا په شریکه کار کوي دا د ژوندیو موجوداتو او د غیر ژوندیو موجوداتو یو مجموعه ده د ایکوسیستم یو کمیونټي ده په دې کې ژوندي موجودات څه شامل دي انسانان حیوانات نباتات دغه پکې شامل دي مایکرو ارګانیزمونه لکه هغه کوچني ژوندي موجودات چې موږ تاسو په سترګو نه وینو دا پکې شامل دي بل چې کوم دی غیر ژوندي موجودات دي غیر ژوندي موجودات چې کوم دي د فزیکل انوایرنمنت تاسو کوم ګورئ کنه فزیکی محیط څه دی د کې راتلی شي لایټ نور کنه رڼا دغه سي تودوخه راتلی شي اوبه راتلی شي هوا راتلی شي خاوره نو د دې ژوندي موجوداتو او د غیر ژوندي موجوداتو د دوی ترمنځ کوم مجموعه ده کنه او دوی په شریکه کار کوي دغه ته موږ ویل شو ایکوسیستم یو بل تعریف هم خلک کوي a community of living organisms which interacting their physical environment in a particular area ګورئ ودا چې کوم دا یو کمیونټي ده مجموعه ده د لیوینګ ارګانیزمونو د ژوندۍ موجوداتو چې په دې کې به دا انټراکشن کوي لکه استوګنه به کوي متقابل دغه به کوي د چا سره فزیکل انوایرنمنت سره په کوم ځای کې په یو پارټیکولر ایریا کې په مشخصه ساحه کې ها د ایکوسیستم لپاره دغه تعریف هم بسنه کوي خراجو د ایکوسیستم ډولونه وایو ایکوسیستم چې کوم دی عموما په دوه قسمه دي صحیح ده تاسو د کتاب مطابق اول چې کوم دی وچ ایکوسیستم څه شي وچ ایکوسیستم دې ته چې کوم دی ټیرستریل ایکوسیستم هم وایي ها په دې کې چې کوم دی مثال به تاسو درکم غرونه راتلی شي وچ ایکوسیستم کې دغه سي ځنګلونه پکې راتلی شي دغه سي دښتې پکې راتلی شي په دې وچ ایکوسیستم کې او نمبر 2 چې کوم دی موږ سره هغه د لوند ایکوسیستم یا د اوبو والا ایکوسیستم څه شي د اوبو والا ایکوسیستم چې کوم دی اوبو ایکوسیستم د اوبو ایکوسیستم د ایکوسیستم ته مارین ایکوسیستم هم ویل شي صحیح ده په دې کې چې کوم دی ګوري څه شي شامل دي عموما جهیلونه شامل دي که مصنوعي او که طبیعي صحیح ده جهیلونه پکې شامل دي دغه سي سیندونه پکې شامل دي صحیح ده دغه سي سمندرونه پکې شامل دي په دې اوبو والا ایکوسیستم کې نو دا چې کوم دی د ایکوسیستم ډولونه شو ها اوس راځو موږ وایو په دې ایکوسیستم کې چې کوم دی فیکټورونه وایو د دې کې کوم ډول فیکټورونه شامل دي ګورئ په دې ایکوسیستم کې چې کوم دی عموما درې قسمه فیکټورونه شامل دي دا به دلته ولیکم ایکوسیستم فیکټورونه صحیح ده ایکوسیستم کې چې کوم فیکټورونه شامل دي فیکټور مطلب عامل او فیکټورونه عوامل صحیح ده ګورئ په دې ایکوسیستم کې چې کوم دی څو قسمه فیکټورونه شامل دي دا یو یو راځو څېړو نمبر 1 چې کوم دی په دې کې فزیکل فیکټرز هم شامل دي څه شي فزیکی یا فزیکل فیکټرز فزیکی فیکټورونه عوامل دي ته غیر ژوندي فیکټورونه هم وایي صحیح ده غیر ژوندي فیکټورونه مرته وایي او په دې کې به کوم شیان شامل دي نمبر 1 چې کوم دی په دې کې شامل دی لایټ صحیح ده څه شي نور یا رڼا چې کوم ورته ویلی شي ګورئ دا نور چې کوم دی دا زموږ ستاسو په ژوند کې کوم اهمیت لري که تاسو ګورئ د موږ په نباتاتو کې فوټوسنتیزس ویلي وه په دې فوټوسنتیزس کې چې کوم دی هغې کې به د لمر رڼا چې وه هغه نبات ته راغله او هغې نه به چې کوم دی نوري انرژي به په کیمیاوي انرژي بدل شو نبات ته ځان ته انرژي هم جوړه کړله موږ ته به یې پکې اکسیجن هم راکړه نو دقسې چې نبات دی هغه خپله انرژي فوټوسنتیز د لارې جوړوي او فوټوسنتیزس کې چې کوم هغه نور دا رڼا دا یو فیکټر او یو دلیل د دې لپاره چې دا خپل انرژي ځان لپاره جوړ کړي خو که چېرته دغه نور نه وي رڼا نه وي نو فوټوسنتیزس نه ترسره کېده نبات ځان ته انرژي نه جوړوله او چې نبات مثال ځان ته انرژي نه جوړه کړې موږ له اکسیجن نه جوړ کړی نبات به هم نه او موږ به هم نه نو دا چې کوم دی فزیکي دی خو ډېر یو اهم فکټور دی بل چې کوم دی په دې کې چې کوم دی هغه هیټ دی څه شی دی هیټ یا مطلب تودوخه
په دې فزیکي فکټورونو کې بل چې کوم دی هغه تودوخه ده. که تاسو خیال وکړئ اکثریت نباتات چې کوم دي د دوی د میوه پخېږي صحیح ده دا د دې تودوخې په واسطه باندې پخېږي یا په خپل تاسو غنم وګورئ دا په کم ټیم کې پخېږي وای اوس ټیم کې ډیره ګرمي ده ولی غنم یې پخېږي نو غنم چې پخېږي هغه په دې ګرمۍ باندې پخېږي په دې تودوخه باندې پخېږي صحیح ده نو دا چې کوم دی دا یو ډیر اهم فکټور دی بل چې کوم دی اوبه دي څه شي دي واټر دي ورې دغه واټر چې کوم دی یا دغه اوبه دا چې کوم دی یو حیاتي رول لري زموږ ساس په ژوند کې صحیح ده حیاتي په دا مطلب چې کچرته د اوبه نه وي خو زموږ ساس ژوند نه صحیح ده زموږ ساسو د بدن د حجرات چې کوم دي دا په اوبلن محیط کې دا خپل تعاملات سره رسوي او خپل دغه کوي ژوند تر سره کوي ښه دغه سي کچرته اوبه نه وي او کبانو په مثال ژوند نشو کولای خو لنډه دا د اوبه چې کوم دي دا یو حیاتي فکټور دی صحیح ده دا چې دی دا نه وي خو زموږ ساسو ژوند هم نو د نبات ژوند هم نو ځکه نبات د ریښې په واسطه اوبه د ځمکې نه جذبوي کوم ځان ته مثال غلطه اوبه منرالي مواد هغه چې کوم هغه جذب کی او بیا کوم دی ځان ته انرژي جوړي ځان خوراک جوړي نو دغه څه اوبه نه وي نبات باندې وي منګ نه بل چې کوم دی بل فیکټر چې کوم دی په فزیکل کې هغه دی موږ سره هوا یا د ایر چې کوم دی ایر هوا ګوري دا هوا چې کوم دی په خپل د شو غازونو مجموعه ده صحیح هغه غازونه راجمع شوي د هوا جوړه کړي که چېرته د هوا نه خو موږ باندې وکړو تاسو د هوا ترکیب تاسو ته پته ده په دې کې چې کوم دی نایټروجن چې کوم دی هغه 9% دی په هوا کې دغه سي اکسیجن چې کوم دی اکسیجن دا به کې 0% دی او دغه سي کاربن ډای اکساید چې کوم دی او واټر ایواپوریشنز دي یعنی د اوبو د تبخیرات چې کوم دي دا پکې تقریبا 1% دي نو تاسو وګورئ که چېرته اکسیجن نه وي نو موږ به څنګه تنفس کولی زموږ ساس حجرات تنفس نه رسېده هغوی مثال تنفس ونه رسېږي هغه مړه کېږي موږ تاسو مړه کېږو دغسې کاربن ډای اکساید که چېرته کاربن اکساید نه وي موږ تاسو نه تولیدولی دغسې موټر فابریکې دغه وغیره دا کاربن اکساید نه وي نه تولیدېدی نو دا به څه شوي نو نباتاتو به چې کوم دی ځان ته ګلوکوز او انرژي که نه هغه موږ بحث پرې کړی دی هغه به یې نه تولیدولی نو دغسې دغه هوا چې کوم ده دا یو فزیکي فیکټور دی په ایکوسیستم کې خو یو حیاتي دی ښه بل چې کوم دی ورپسې هغه خاوره ده 5 نمبر چې کوم دی موږ سره هغه ده خاوره ګورئ دا خاوره داسې ده موږ تاسو مخکې بحث کړی دی دغه نبات چې کوم کېږي دا په خاوره کې کېږي ما کم پکې ځان ساتلی د ریښو په واسطه باندې دغسې د دې خاورې نه چې کله موږ په دې ځمکه اوبه واچو د هغې خاورې نه چې کوم دی بیا د نبات هغه اوبه جذبوي صحیح ده هغې له خو موږ اوبه اچولي که نو دغسې که خاوره نه وي خو نبات وده نه شوه کولی چې نبات وده ونه کړي نبات نه موجود صحیح ده نو زموږ ستاسو ژوند چې ډایرکټلي او انډایرکټلي په نبات پورې تړلی دی نو هغه هم لکه د منځه تلم دا چې کوم دا فزیکل فیکټرز یعنی فزیکي فیکټورونه راځو اوس چې کوم دی بیولوژیکي فیکټورونه وایو په ایکوسیستم کې چې کوم دی بل فیکټورونه هغه بیولوژیکي دي څه شی بایولوژیکل یا بیولوژیکي فیکټر چې کوم دي فیکټورونه عوامل دا چې دي دا تقریبا 3 دانې دي په دې کې چې کوم دی نمبر 1 تولیدونکي دي څه شی دي نمبر 1 چې کوم دی هغې کې تولیدونکي صحیح ده دا تولیدونکي چې کوم دي عموما نباتات موږ تاسو په نباتاتو باندې فول بحث کړی دی په تېرو لیکچرو کې چې نبات خپله څنګه انرژي جوړوي فوټوسنتیز د لارې که نه خو دغسې دغه نبات چې کله انرژي جوړه کړي نبات انرژي تولید کړي بیا ترې څوک استفاده کوي موږ او تاسو حیوانات دا استفاده کوي ها بل چې کوم دی د موږ او تاسو سره هغه مصرفونکي دي په دې بیولوژیکي فیکټرونو کې دویم نمبر کې چې کوم دي هغه مصرفونکي دي پوره مصرفونکي تولیدونکي ښه او بل شو مصرفونکي ګورئ دا مصرفونکي چې کوم دي دا عموما څوک دي حیوانات صحیح ده په دې کې څوک راتلی شي حیوانات راتلی شي او دا چې کوم دی دا بیا پخپله په 3 ډولونو ویشل شوي دي نمبر 1 چې کوم دی هغې ته ویلی شي لومړي مصرفونکي څه شی اول چې کوم دی چې کوم دی هغه دي لومړي مصرفونکي ګورئ په دې لومړي مصرفونکي چې کوم دي دا عموما څه شی خوري واښه خوري څنګه څه شی خوري واښه دوی څه شی خوري واښه خوري او د دې مثال کېدای شي دا واښه څوک خوري دا چې کوم دی دا سویان چې کوم دي دغسې غواګانې چې کوم دي غواګانې دا چې کوم دی واښه خوري دا لومړني مصرفونکي دي او بل چې کوم دی بي هغه دی دوهمي مصرفونکي صحیح ده دوهمي مصرفونکي ها په دې د دوهمي مصرفونکي اوس څه کوي دوی چې دي د لومړنیو مصرفونکو څخه څه شی کوي استفاده کوي ګورئ د دوهمي مصرفونکي چې د لومړنیو مصرفونکو څخه استفاده کوي مثال راتلی شي زه به مثال ورکړم ګیدړ صحیح ده ګیدړ شو دا ګیدړ که تاسو وګورئ دا ګیدړ به استفاده کوي د سویانو نه سوی به خوري مثال او یا غواګانې به مثال خوري
صحیح ده. نو دغه شو اولنی مصرفونکي سویان او غواګانې او ګیدړ چې کوم شو دوهمي مصرفونکي شو ځکه د اولي مصرفونکي څخه استفاده کړې ده. او بل چې کوم دی دریم کې سی راتلی شي هغه دی هر څه خوړونکي. سی هغه څه شي دي هر څه خوړونکي. هر څه خوړونکي ولې په دې هر څه خوړونکي چې کوم دی دې کې عموما نباتات هم راتلی شي او د نبات او د حیوان څخه دواړو څخه استفاده کوي شي. دا څوک څوک کېدای شي فرض کوي لکه شادي څه شی شو شادي دا چې کوم دی دا شادي دا غوښه هم خوري. صحیح ده. شاید د دې اولنیو مصرفونکو څخه هم لکه استفاده وکړي. صحیح ده. دغسې نبات هم خوري شادي. خیال دې کړی څوک په ځنګلونو کې اوسېږي نو نبات هم خوري او دغه حیوان هم خوري که نه. نو دا چې کوم دی دا هر څه خوړونکی دی. دغسې بل راتلی شي چرګ. چرګ چې کوم دی هم واښه خوري مثال نبات شو. دغسې غوښه هم خوري. دا چې کوم دی دا یو مثال دی د هر څه مصرفونکي. صحیح ده. هر څه خوري هر څه خوړونکی. ها دا چې کوم دا په بیولوژیکي فکټورونو کې یو تولیدونکي وویل دا مصرفونکي شو. درې دانې کټګوریانې شو. او بل چې کوم دی په دې کې راځي ډیکمپوزرز یا څه شی تجزیه کوونکي. څه شی تجزیه کوونکي. ګورئ په دې تجزیه کوونکو کې شامل دي عموما بکټریاوې پکې شامل دي. صحیح ده. بکټریاوې تاسو وګورئ کله چې یو انسان مړ شي یا دغسې حیوان مړ شي که نه تاسو یې غورځوئ بار داسې لرې واچوئ څو ورځې بعد که تاسو هغه وګورئ خو شاید کیدای شي لږ لږ غوښې پاتې هډوکي خو یې پاتې او خوسا بوی دي. هغه وجه څه چې تاسو روغ هلته حیوان اچولی هغه بیا داسې تخریب شوی که نه تجزیه شوی هغه وجه صرف او صرف جست او جست د بکټریاګانو. دا بکټریاوې ورځي د هغوی د مالیکولونو سره هغلته تعامل کوي او بیا د کیمیاوي پروسسونو په نتیجه کې چې کوم دی هغه ډیکمپوز کوي تجزیه کوي. چې کله تجزیه کوي عضوي مواد هغه عضوي مواد چې کوم دي هغه د ځمکه واخلي. صحیح ده. بیا د نبات استفاده کوي او دغسې کاربن ډای اکساید چې تولید کړي هغه هوا ته لاړ شي او هغې نه هم چې کوم دی نبات استفاده کوي. نو دا تجزیه کوونکي چې کوم دي دا زموږ او ستاسو د معاشرې او زموږ او ستاسو د دې ژوند کې دا غټ اهمیت لري. ځکه ستاسو کتاب کې ډېر ښکلی سوال هم کړی دی که چېرته دغه تجزیه کوونکي یا ډیکمپوزرز دا نه وی نو زموږ او ستاسو په ژوند به یې څه یو اغېز لرلی وی. اغېز خو یې دا فرض کوئ حیواناتو مثال مړه کېږي حیوانات نو دا چې مثال مړه شي او موږ یې هلته واچو او هماغلته به پراته وي. څنګه یې پراته وي نن یو مړ شو سبا بل کلونه بعد به چې کوم دی زموږ او ستاسو دا محیط او دغه چاپېریال چې کوم دا ککړ شوی. صحیح ده. ککړېده دغسې موږ او ستاسو بعضې خوراک چې کوم وي که نه لکه عموما دغه نباتات سابه وغیره دا چې کوم دی هغه کوم د خوراک شیان یا موږ وکړو اضافه نور وغورځوو هغه چې موږ هلته واچوو که نه په ډیران باندې یا داسې بل ځای کې ډسبین وغیره کې که نه خو که چېرته دغه تجزیه کوونکي نه وي دغه میکروبونه دغه بکټریاوې چې کوم دي که نه که دا نه وي خو زموږ او ستاسو د محیط به دغسې چټل او ککړ خو الله تعالی زموږ او ستاسو هغه هم کړی دی دوی پیدا کړي دي چې هغه اضافه شی دی په محیط کې هغه ختم کړه. کله انسان حیوان وغیره دا ټول مړه شي که نه هغه موږ تاسو هلته واچو څو ورځې بعد ګورو هغه نه هغه ټول کار د دې ډیکمپوزر دی تجزیه کوونکو دی. ها دا چې کوم دا بایولوژیکل فیکټرز یا بیولوژیکي ژوندي دا چې کوم ژوندي ها بل موضوع چې کوم دا په ایکوسیستم کې ژوندیو موجوداتو او د غیر ژوندیو فیکټورونو دغه چې کوم دی خپل منځي اړیکې موږ مخکې دغه خبره وکړله که نه چې دغلته ژوندي موجودات دا د غیر ژوندیو موجوداتو سره پرله پسې او دغسې اړیکې لري ځکه چې په ایکوسیستم کې ژوندی او غیر ژوندی موجود دا په شریکه کار کوي نو هله به هغې ته ایکوسیستم ویلی شي. نبات د خاورې نه استفاده کوي د نور نه استفاده کوي اوبو نه استفاده کوي تودوخې نه استفاده کوي په خپله هوا نه استفاده کوي. دغه شو زموږ او ستاسو لکه د ژوندیو موجوداتو او د غیر ژوندیو موجوداتو څه شی هغه اړیکې. تاسو خیال ها بل چې کوم دی دا لکه اړیکې وي بل چې کوم دی فوډ چین دی غذایي زنځیر په دې باندې راځئ بحث کوو. غذایي زنځیر دلته به زه ولیکمه غذایي زنځیر. ها دا فوډ چین چې کوم دی غذایي زنځیر په دې کې ګورئ عموما دغه نباتات چې کوم دي نباتات دوی او دغه غیر ژوندي موجودات عموما نباتات چې کوم دي دا د غیر ژوندي موجوداتو څخه استفاده وکړي او بیا انرژي تولید کړي او بیا د حیوانات چې کوم دي موږ مخکې وویل دا مصرفونکي دي دوی لاړ شي هغه نباتاتو نه مصرف وکړي او هغه دغه کړي لکه خپله ګټه او استفاده ترې واخلي. فرض کوئ ګورئ تاسو ګورئ زه به یو غذایي زنځیر رسم کوم. ګورئ دا غذایي زنځیر چې کوم دی دا په خپله یو لاینیر سیکوینس دی د ارګانیزمونو یو خطي سلسله ده چې په دې کې انرژي او دغسې غذایي مواد چې کوم دي دا د یو ارګانیزم نه بل ته پاس کېږي انتقالېږي. ګورئ فرض کوئ دا دي واښه څه شی دي واښه د دې واښو نه چې کوم دی راغې ملخ راغی او د دې واښو نه استفاده وکړي. صحیح ده. دغسې یوه غټه چونګښه مثال راغلله غټه چونګښه صحیح ده چونګښه راغلله او دې دا ملخ څنګه کړه ختم یې کړه ویې خوړه.
دغسې بیا یو مار مثال راغی او دې دا چونګه خوړه نو تاسو خیال وکړئ دا یو غذایي زنجیر دی که نه زنجیر څنګه یوه کړۍ د بلې کړۍ سره نښتي یوه کړۍ بلې سره او دغسې یو چین جوړ کړی زنجیر هغې له چین ولې وایي چې دغسې کړۍ سره نښتي نو دا یوه کړۍ دا بله دا یو غذایي زنجیر دی مطلب ما مخکې تاسو ته وویل چې دا غذایي زنجیر یو لاینیر سیکوینس دی یو خطي سلسله ده د چا د مایکرو ارګانیزمونو د دغه مایکرو نه بلکې د ارګانیزمونو یو خطي سلسله ده دغه غذایي زنجیر چې په دې کې څه کېږي انرژي او غذایي مواد د یو ارګانیزم نه بل ته انتقالېږي ګورئ واښه کې څومره انرژي وه مولخ راغی د دې نه استفاده وکړله غټه چونګښه مثال راغله هغه د مولخ نه استفاده وکړله دغسې مار بیا راغی د چونګښې نه استفاده وکړله نو دا چې کوم دی یو چین دی یو زنجیر دی د یو بل نه استفاده کوي ښه دا زموږ ستاسو لاست چپټر د 7 کلاس د بایولوژي نو په الله تعالی سپارم see you soon inshallah in next lecture